د هرات ولایت د 1555 ملي قطعه کې د هیواد د امنیتي او دفاعي ځواکونو پوځي تمریناتو ترسره کېدل. د دغه قطعې قومندان له خاورې وطن او د هیواد له ځمکنۍ بشپړتیا څخه پر دفاع د ټینګار ترڅنګ وایي چې له هیواد او خپلو خلکو څخه ساتنې ته ژمن دي. با جان دل با جان گوشت خو انشالله ما پاره اطمینان میدیم به ولس خود خو به نظام خود خو به امرا خود خو که انشالله العزیز ما به قربانی آماده بودیم، با قربانی آماده هستیم انشالله تا به دمی که تا به وقتی که به وجود ما یک قطره خون باشه انشالله ما به خاطر نظام خود خو به خاطر از اینکه امارت اسلامی به خاطر از اینکه یک قربانی که عمرا ما دادن به طول 40 سال انشالله العزیز این ثمره از او است که انشالله العزیز امروز یک قطعه نظامی، یک ولس، یک پرامنیت، یک جای پرامنیت، یک شهر پرامنیت که انشالله العزیز به تمام دنیا ما یک نمونه نداریم انشالله العزیز با این عهد پیمانی که داریم انشالله با جان و با تن و با جان و تن و خون خود خو انشالله ما آماده هستیم. په همدې حال کې د دغه قطعې امنیتي ځواکونه هیوادوالو ته ډاډ ورکوي چې هیڅ یرغلګر ته به اجازه ورنکړي څو پر افغان خاوره یرغل وکړي. پیام دولت پاکستانی است که متوجه باشه که 20 سال در 20 سال اشغال آمریکا نتوانست افغانستان تصرف کنه و الحمدلله نخواهد تونست و این ارمان از سر خود بیرون نماید و ما تا دم مرگ آماده ایم که از خود دفاع کنیم. به حیث یک تن از نیروهای امارت اسلامی افغانستان خصوصا نیروهای قطعات خاص برای تمام مردم عزیز افغانستان اطمینان کامل می دهیم که ما نیروهای امارت اسلامی افغانستان و خصوص نیروهای قطعات خاص پلیس از تمام سرزمین ملت عزیز خود افغانستان حمایت و دفاع میکنیم. د یادونې وړ ده چې په وروستیو کې د هیواد په 14 ولایتونو کې د امنیتي او دفاعي ځواکونو په ملاتړ ولسي لاریونونه ترسره شول او د پاکستاني ملیشو بریدونه وغندل شول.